ګټه وټه مې دومره څوک نشته د خپل لاس او مزدور ته مې هیله وه بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د بیډو بایتیم کفالت له طرفه یو څو کسان د یتیمانو غریبانو مسکینانو پسې ګرځو او موږ اوس یو ځای حاضر سو. ملګرو دوې کورنۍ مو په یو ځای کړې دي سره، دوې کاډې مو په یو ځای کړې دي سره. یوه دا ترور کړه ده چې هېڅوک یې نسته. د کورګنډي شي ګوښې داسې حالات ورته وشوه که درنه وځ بی کمرمانه چې دا انده یې کور ده، دغه حالات دي، دا یې زندګي تېرول دي. ته داسې کمره وښوروه. دا مو دوې کاډې ملګرو سره یو ځای کړې دي. یوه دا ترور ده ګوښې چې بس یو الله هیله ده، نور یې هېڅ شی نسته په دار باندې. یوه بله کاډه ده ورسره دا ماشومان دي یتیمان، پلار یې مړ ده، لالا معروف خیل یخ قبیله ده. دا مو دلته ورسره یو ځای کړه. موږ وایو چې خو په یوه ځای باندې دلته ځکه چې خو نه هغه څه بس ایستانه یې دغه، موږ وایو چې په یوه ځای یوه وي بیا دغه نه صحیح ده، یو ځای به هغه ورته ورسواک. ملګرو دا انده که چا شي یو مسلماني حرکت و بیا په داسې ځای شي دا ډېره ګرانه تم کول، خو موږ به خامخا رسوو ځان ځکه چې خو ذمهواره ده راباندې، اشا درنه ده. اوس په دغو نه پوښتنه کوو، پوښتنه به بیا تاسې اینو ګورو هر وبی چې ودرې څه یا څه تقاضې دي یا څه مجبوریت ته، څه غریبت ته نسته، څوک ستا نسته. موږ به پوښتنه ځینې وکړو. ترور څوک دې دي، څوک دې ستا یې ګټې وټې مې دومره څوک نشته د خپل لاس او مزدور ته مې هیله وه او تاسې دغه هغې ته مې هیله وه. یو کال ما ته بیا رسولی و دا شی حلال طرفه د خیر دی، تاسې د خدای مهربانۍ قربانۍ درکړي که ما ته بیا ورته زیاته خوشحاله یم. ما هېڅ طریقه نشته. نه پرون تاسې خبره پرون تللی یم، تېر کال بیا روانه یم، سبا ته بیا روانه یم. سره ګیارې به د مې مزدورات د دا مې روجي ده، په دا محتاج ځه، په دا محتاج ځان ټونډۍ لګم اته ټایم یې پسر غره ته روانه یم، لور مې لا شئ ټونډۍ مې لا شئ. خاصه پته ته تاسې ته به د نورو مسافرو ته نه ځي. الله دې دغو خلکو عزتونه خدمتونه وکړي. دغه یتیمان دا یتیمان خو ځای نه م دا ویسار ځای نه اباد چارې ده، چارې ته تللی ده، چارې ته تللی ده. کله به راځي ما ته قرباني وکړه ما ته راځو چارې نه به کله راځي. ملګرو دا لالا معروف خیل بچیان دي، یو ځنکندی دی یوه جنکندی ده. دا جنکۍ یایي ما پوښتنه ځینې وکړه چې پلار د چارې ده، یایي چې چارې ته تللی ده، یایي چې به درومي. اجازه ته خناري وړي څه شی غواړي؟ میکاپ میکاپ بل څه امونه غواړي، میکاپ غواړي. ابا یې رادرومي چارې ته تللی دی، دې غریب یې هیله ده من راځي او اجازو پسې نارې وایي. بس ملګرو چې چا نه یو ورسي داسې خلکو سره چې مدد وکړو انشاءالله دغه یې ده، هغه پی چې هغه اوبه به یې ورکولې، څه شی به یې دومرې سره ورته سره واچول، هغه یې نه پی یو ملګري خو لکه چې هغه ورته جاري کړی ده، امداد ورسره کې پی ورته رسوي. اوس دا یې ښه برابر څه اول ویې چې داسې یې کړکې غوندې و. بس ملګرو چې چا امداد وس رسېږي بلکل کوښښ وکړو داسې خلکو سره، الله پاک به مو انشاءالله. څه شی غواړي ځینې دا یعنې چې څه شی غواړي؟ امونه میکاپ نور څه شی؟ پیسې نه غواړي؟ پیسې غواړي؟ بوټان ګاګرې نه غواړي؟ غواړي. ښه ملګرو امانت زه اوس ورته رسوم. تاسې امانت چې ده 10,000 روپۍ دا دغې ترور کړې ته یې ور رسوم. تاسې امانت دغه نورې 10,000 روپۍ چې دي دا تاسې الله پاک مدد ته، تاسې مدد ته دا دغه یتیمانو ته چې دا میکاپ دا پې وکړي، امونه پې راوړي او بوټانه ګاګرۍ به پې راوړي که نه.